د تصمیم نیولو د قدرت نه درلودل. کله چې ورځ تر بلې لویږو ډېری داسې مختلف موقعیتونه تجربه کوو چې ځینې وخت پکې تصمیم نیونې ته اړتیا احساس کیږي. ځینې تصمیم نیونې هغه که لوی وي او یا کوچنی آن کولی شي زموږ د ژوند مسیر ته په بشپړه توګه بدلون ورکړي. ځینې کسان په خپلو ډېرو کوچنیو پریکړو کې لکه د جامو د رنګ ټاکلو کې هم له شک او دوه زړهتوب سره مخ کیږي او ساعتونه وخت نیسي تر څو په اړونده برخه کې تصمیم ونیسي. که چیرې دغه ډله کسان له لویو تصمیم نیونو سره مخ شي کیدای شي په اسانۍ سره ونشي کړی چې خپله د پرمختللو لاره وټاکي. د تصمیم نیونې د وړتیا نه لرل د هغه ستونزو او خنډونو له ډلې څخه دي چې زموږ په پرمختګ نه کولو او نه بریالي کېدو کې عمده رول لري. هغه کسان چې د تصمیم نیولو وړتیا یا یې تجربه کړې ده د بریالیتوب شانس له هغه کسانو څخه په مراتبو ډېر دی چې نشي کولی تصمیم ونیسي. البته د یوې موضوع د مختلفو اړخونو له ارزونې او تحلیل پرته تصمیم نیول په خپل یو ناسم عمل دی او ناخوښې پایلې له ځان سره لري. دلته د تصمیم نیونې د وړتیا لوړولو په اړه څو موضوعګانو ته اشاره کوو چې ډاډه یم ستاسو په فردي ټولنیز او حرفوي ژوند کې به د بریالیتوب لپاره ګټور واقع شي. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. آیا له فلاني کس سره واده وکړم او که نه؟ آیا فلاني تحصیلي رشته ولولم که نه؟ آیا فلاني دنده د خپل ځان لپاره وټاکم او که نه؟ آیا د همدې میاشتې په پای کې له شرکت څخه استعفا وکړم یا د کال تر پایه په تمه شم؟ څه ډول موټر واخلم؟ څه ډول موبایل واخلم؟ د هغه اته کسانو له ډلې څخه چې په مرکه کې یې ګډون کړی و کوم یو یې وټاکم؟ که چیرې یوازې څو دقیقې فرصت ولرئ په باوري توګه کولی شئ د تصمیم نیونې په اړه پورته لیسته ګڼې نورې بیلګې هم ورزیاتې کړئ. خو اوس مهال زموږ موخه د بیلګو د لیست اوږدول نه دي بلکې د یادو ټولو بیلګو د ګډې وجې په لټه کې یو تر څو وکولی شو له هغو څخه د تصمیم نیونې تعریف را وباسو او پوه شو چې د تصمیم نیونې معنا څه ده. کله چې د تصمیم نیونې په هکله خبرې کوو هر انتخاب یې په بیل ډول مشخص دی. موږ غواړو چې د تصمیم نیونې په اړه پر پوهې تکتیکونو او وسایلو باندې پر تکیه کولو سره د هغو تر ټولو غوره انتخاب په ګوته کړو. یا په بل عبارت د تصمیم نیونې پوښتنه دا نه ده چې زموږ په مخ کې کومې ټاکنې شته بلکې پوښتنه دا ده چې په مخ کې له شته بیلګو څخه کوم یو وټاکم. پر دې اساس که چیرې پوهیږو چې کومې ټاکنې په واک کې لرو او غواړو چې خپل د ټاکنې او ارزونې ځواک لا پیاوړی کړو اړینه ده چې د تصمیم نیونې د مهارت په لا ښه کولو باندې تمرکز وکړو. په هره موضوع کې پر ځای تصمیم نیونه کولی شي موږ د یادې موضوع د غوره درک او پوهېدو پر غوره مسیر باندې ځای پر ځای کړي. څېړونکي پر دې باور دي هغه کسان چې له لوړ هیجاني اوښ عاطفي او احساسي اوښ څخه برخمن دي تر بل هر چا غوره تصمیمونه نیسي ځکه هغوی کولی شي چې د قضیې مختلف اړخونه یو له بل څخه بیل کړي او د نورو موضوعاتو اړوند ویرې او اندېښنې ته په خپل تصمیم کې ځای ورنه کړي. هیجاني اوښ د ټولنیز مهارتونو او د فردي ځانګړتیاو یوه پراخه ټولګه په بر کې نیسي چې د خپلو احساساتو پیژندلو او مدیریت د نورو د هیجاناتو تشخیص او درک کولو له نور سره د اړیکو مدیریت خپل ځان ته انګیزه ورکولو او موخو ته د رسیدو په لاره کې له خنډونو سره د مخ کېدو پر مهال خوشبین اوسېدو ته شاملیږي. ځینې وخت له داسې شرایط سره مخ کیږو چې تصمیم نیول پکې سخت دي. دغه شرایط کیدای شي د موضوع د ډیر ارزښتوب او هم د هغه سترس له امله وي چې شخص په هغه موقعیت کې لري. که غواړئ چې د خپل ژوند په مهمو او اساسو موقعیتونو کې پر ځای تصمیم ونیسئ اړینه ده چې پر لار او طریقه یې پوه شئ. تصمیم نیول د ژوند هغه مهمو مهارتونو له ډلې څخه دی چې د انسانانو مخې او مسیر ته بڼه او لوری ورکوي. موږ ټول پر دې پوهیږو چې زموږ بریا او پرمختګ زموږ د غوره تصمیمونو تر مستقیمې اغیزې لاندې دی. د یوه غوره تصمیم د نیولو لپاره باید د هغه پر معنا او مراحلو باندې پوه شو او له خپلو تیرو ناخوښو تصمیمونو څخه زده کړه وکړو. په تر ټولو ساده بڼه ویلی شو چې تصمیم نیول د دوه یا څو مختلفو مسایلو په منځ کې د یوه د ټاکلو په معنا دی. ځینې وخت خلک د سختو او اساسو شرایطو پر مهال احساس کوي چې نشي کولی پر ځای پریکړه وکړي ځکه په کړکېچنو حالاتو کې خپل پر ځان باور له لاسه ورکوي. ځینې وخت بیا د خپل هغو ناسمو تصمیمونو له امله چې په تیر وخت کې نیولي دي نشي کولی چې پر ځان باور وکړي. همدغه چاره د شخص د شک او دوه زړهتوب لامل کیږي.
او شخص احساس کوي چې خپل د تصمیم نیولو ځواک او وړتیا یې له لاسه ورکړې ده. تصمیم نیونه د ژوند د مهمو او ارزښتناکو مهارتونو له ډلې څخه شمیرل کیږي او موږ ټول غواړو چې خپل د تصمیم نیولو مهارت لا ډیر پیاوړی کړو. خو باید په یاد ولرو چې ټول تصمیمونه یو شان نه دي او هر یو یې خپلې ځانګړنې لري، لکه میتودونه، ستونزې، پر وړاندې شته خنډونه او همدارنګه د بریالیو تصمیمونو لړۍ هم یو له بل سره توپیر لري. تمنه ده چې د تصمیم نیولو ټول میتودونه او طریقې د هر ډول تصمیم نیولو لپاره په یوه اندازه ګټور وي او یا دا چې ستاسو د تصمیم نیولو وړتیا دی په هره برخه کې یو شان وي. کیدای شي تاسو په مدیریتي برخه کې د تصمیم نیولو له غوره وړتیاو څخه برخمن وئ خو د شخصي ژوند په تصمیم نیولو کې وروسته پاتې وي او یا دا چې پر فردي تصمیم نیولو کې غوره مهارت ولرئ خو په ډله ییز تصمیم نیولو کې بیا کمزوری عمل وکړئ. تاسو باید پر دې پوه شئ چې په څه ډول تصمیم نیولو کې ځانګړې وړتیا نه لرئ او په کومو هغو کې بیا ښه ځلیږئ. هغه مهال بیا کله چې د تصمیم نیولو د میتودونو او ډولونو په هکله خبرې کیږي کولی شئ له ځنډ پرته له ځانه وپوښتئ چې دغه میتودونه او طریقې د تصمیم نیولو د کومو ډولونو لپاره ګټورې دي. آیا زه هم هغه تصمیمونو ته په کتو چې ورسره لاس او ګریوان یم کولی شم له دغه میتودونو او طریقو کار واخلم؟ که غواړو چې خپل د تصمیم نیولو مهارت پیاوړی کړو غوره ده چې لومړی د تصمیم نیولو ډولونه وپېژنو. دلته د تصمیم نیولو له څو ډوله ډلبندۍ سره آشنا کیږو. ډیره به ګټوره وي که چیرې د دغه بحث له پای ته رسېدو وروسته څو دقیقې وخت ځانګړی کړئ او د یو کاغذ پر مخ لاندې پوښتنه ته ځواب ورکړئ. کومې ډلبندۍ تر نورو هغه ډیرې زما لپاره ګټورې پرېوځي؟ زما ډیری تصمیمونه په کومو ډلبندیو کې قرار لري؟ آیا ځینې داسې تصمیمونه هم شته چې اوس مهال زما لپاره چندان ارزښت ونه لري خو په راتلونکي کلونو کې د خپل ژوند یا د دندې مسیر ته په کتو مهم او سرنوشت جوړونکي دي؟ په کوم ډول تصمیم نیولو کې ډیر مهارت لرم؟ په تیرو څو وروستیو کلونو کې زما ناسم تصمیم نیونه ډیری له کومې ډلې څخه وه؟ پر یادو پوښتنو باندې فکر کول تاسو د تصمیم نیولو د مفهوم په اړه پوهېدو لپاره لا ډیر چمتو کوي. له دغه پیلیز وروسته د تصمیم نیونو د طبقه بندۍ د څو نورو طریقو پر لور ورځو او د تصمیم نیولو څو بیلګو ته په لنډ ډول کتنه کوو. فردي تصمیم نیونه د ډله ییز یا ټیمي تصمیم نیونې پر وړاندې، منطقي تصمیم نیونه د شعوري یا حسي تصمیم نیونې پر وړاندې، پلان شوي تصمیم نیونه د ناپلان شوي تصمیم نیونې پر وړاندې، شخصي تصمیم نیونه د اداري تصمیم نیونې پر وړاندې، ستراتیژیکه، تکتیکي او عملیاتي تصمیم نیونه او د موضوعاتو بر بنسټ د تصمیم نیولو ګڼ نور ډولونه. څو کسان تصمیم نیسي؟ فردي تصمیم د ډله ییز یا ټیمي تصمیم پر وړاندې. د تصمیم نیونې یوه مروجه طبقه بندي پر دې اساس ده چې څو کسان تصمیم نیسي. کله چې تمنه د یوه شخص په توګه تصمیم ونیسو ډیری مسایل مو په ذهن کې حل او فصل کیږي او که چیرې له دې سربیره ځینې مسایل یاداښت او ثبت کړو په باوري توګه چې د ذهني ارزونې رول لري او دغه چاره زموږ لپاره ډیره ګټوره تمامیږي. خو په ډله ییزه یا ټیمي تصمیم نیونه کې باید هر څه په شفافه بڼه ترسره شي. مختلف کسان خپل نظریات څرګندوي، ګڼ شمېر ناستې دایریږي او ګڼ شمېر توافقات او مخالفتونه راپورته کیږي. د یادو توافقات او مخالفتونو له ډلې څخه ځینو ته په لاندې توګه اشاره شوې ده. ځینې کسان خپل د راضي کولو او اغېزې کولو له ځواک څخه په ګټه اخیستو هڅه کوي څو خپل فردي نظر د ډلې یا ټیم پر ټولو غړو باندې ومني. کیدای شي په ډله یا ټیم کې یو یا څو کسان وغواړي چې د خپل ځواک او قوت له سرچینو څخه په ګټه اخیستو خپل نظر پر نورو باندې تحمیل کړي. کیدای شي ډله یا ټیم خپل ځان د څو محدودو کسانو پر وړاندې وبایلي او د ټیمي تفکر پدیده وزېږي. د تصمیم نیونې جلسه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره د څو مختلفو کسانو ترمنځ د مذاکرې او خبرو اترو پر جلسه بدله شي. په فردي تصمیم نیونه کې تاسو تر ټولو غوره او مناسب تصمیم په لټه کې یاست. ان که ناسمه پریکړه هم وکړئ له شک پرته چې نیت مو تر ټولو غوره او مناسب تصمیم نیول دي. خو لرې نه ده چې په ډله ییز یا ټیمي تصمیم نیونه کې د داسې ټاکنو په لټه کې اوسئ چې ستاسو احتمالي خطرونو ته کموالی ورکړي یا په کمه اندازه مسؤلیت ستاسو پر اوږو در واچوي. یا په بل عبارت کیدای شي د ځینو هغو کسانو موخه چې په ډله ییز یا ټیمي تصمیم نیونه کې ګډون کوي تر ټولو غوره ګزینې ټاکلې وي.
څه ډول تصمیم نیسو؟ منطقي تصمیم د شعوري تصمیم پر وړاندې. یوه بله ډلبندي چې د تصمیم نیونې په برخه کې رواج لري پر دوه ډلو باندې تصمیمونه ویشلي دي، یعنې منطقي ډلبندي د شعوري ډلبندۍ پر وړاندې. د مشهور امریکایي اقتصاد پوه هربرت الکسندر سایمون په وینا زموږ عقلاني تصمیمونه هم د خپلو محدودیتونو لرونکي دي او که یو ټاکلي ځای وروسته د هغو پر اساسو د شواهدو او منطقي استدلال وکړو. د نړۍ د اقتصادي برخې د وتلو او فعالو لیکوالانو ډله لکه ریچارډ ټیلر، ډینل کانمن او ډان ایرلی هم څو ځلې هڅې کړي څو موږ ته وښایي چې له تصمیم نیولو څخه د انسان تېروتنې نشو حذف کولی. دا په دې معنا ده چې ځینې وختونه که څه هم تصمیم نیول د هغوی د ټولو تحلیلي او څېړنیزو مراحلو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي، بیا هم کیدای شي یو ناسم تصمیم وي. پلان شوي تصمیمونه د ناپلان شوي تصمیمونو پر وړاندې. یوه بله ډلبندي هم شته که چیرې مو د اداري چلند اړوند کتابونه لوستي وي ارومرو ورسره اشنا یاست، ځکه دغه ډلبندي ډیری په ادارو کې په کار وړل کیږي. پلان شوي یا پروګرام شوي تصمیمونه، ناپلان شوي یا بې پروګرامه تصمیمونه. پلان شوي یا پروګرام شوي تصمیمونه هغه تکراري تصمیمونه دي چې مخکې له هغو سره ورته تصمیمونه نیول شوي دي. ډیر کله ادارې له خپلو قوانینو او چارو سره اړوند دغه ډول تصمیمونه او مسایل په لیکلي بڼه ترتیبوي او د خپلو مسؤلینو په واک کې ورکوي. لاندې بیلګو ته یې پام وکړئ. که چیرې کوم پیرودونکی راغی او ویې غوښتل چې جنس بیرته تحویل کړي او یا یې بدل کړي، داسې وکړئ. که یې له تاسو سره اړیکه ونیوله او ویې ویل چې غواړم له رئیس سره خبرې وکړم، داسې وکړئ. که چیرې کوم کارکوونکی غواړي چې په رخصتۍ لاړ شي، داسې وکړئ. ټول پلان شوي او پروګرام شوي تصمیمونه له دې مخکې هم پیښ شوي او ناپروګرام شوي تصمیمونه ګڼل کېدل، خو د ډیر تکرار په سبب د وخت په تېرېدو د هغوی ځوابونه مثبت شوي او اصلاحي چوکاټ یې غوره کړی دی. په هغه ادارو کې چې مهم اسناد او وسایل د تل لپاره ثبت او په ارشیفونو کې ساتل کیږي، هر ځل چې نوي تصمیم نیول کیږي پایلې یې ثبت کیږي تر څو په راتلونکي کې د نورو د ګټې اخیستو وړ وګرځي. او ځینې وخت دغه له مخکې څخه نیول شوي تصمیمونه د هغې ادارې په پالیسۍ او مقرراتو کې شاملیږي. تصمیم په چا پورې اړه لري؟ شخصي تصمیم نیونه د اداري تصمیم نیونې پر وړاندې. د اداري تصمیم نیونې بارزه ځانګړتیا دا ده چې ګڼ شمېر ګټه اخیستونکي لري. تاسو باید داسې تصمیم ونیسئ چې د لوړپوړو چارواکو، مدیره هیئت، کارکوونکو، پیرودونکو، مراجعینو، دولت او ګڼ نورو داخلو ادارو د خوښي او منلو وړ وګرځي. په دغه ډول شرایطو کې تصمیم نیونکی شخص هڅه کوي څو له خپلو فردي ترجیحاتو او ځانګړتیاو لرې واوسي او د ځینفانو ترجیحات او تمې معیار وګرځي. کیدای شي تاسو یو محافظه کاره شخص اوسئ خو د مدیره هیئت په خاطر د ریسک او خطر ګزینه وټاکئ، یا دا چې برعکس پر ځان باندې د ریسک او خطر له منلو سربیره د دې په خاطر چې پوهیږئ د ګډونوالو تمه یو محافظه کارانه تصمیم دی. د لږ خطر او لږ ریسک ګزینې یا آپشنونه وټاکئ. د تصمیم نیولو د ډلبندۍ یوه بله طریقه پر سطحو باندې د تصمیم نیولو ویشل دي. ټول تصمیمونه په یوه سطحه کې نه دي او کولی شو هغو په درې ډلو ستراتیژیکو، تکتیکي او عملیاتي تصمیمونو وویشو. ستراتیژیک تصمیمونه اوږدمهاله اغیزې لري او معمولا د سرچینو جدي تخصیص ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه کله چې یو څوک د خپلې تحصیلي رشتې په تړاو تصمیم نیسي یا د څو نورو شرکتونو د ادغام، د هغو د اخیستلو او د یو واحد شرکت په چوکاټ کې راوستلو لپاره پلان او پروګرام جوړوي، دغه مهال شخص د استراتیژیکي تصمیم نیولې قلمرو ته وردننه شوی دی. تکتیکي تصمیم نیونه له پورته هغو څخه یوه سطحه ټیټ دی او په اصطلاح کې هغه تصمیمونو ته ویل کیږي چې له استراتیژیکو تصمیمونو ملاتړ کوي او د هغو عملي کول اسانوي. که چیرې ستاسو اوږدمهاله ستراتیژي یو انګلیسي هیواد ته مهاجرت کول وي، دغه مهال د انګلیسي ژبې د زده کړې او یا د انګلیسي کتابونو د مطالعې لپاره وخت ځانګړی کول یو تکتیکي تصمیم بلل کیږي. عملیاتي تصمیم نیونه له پورته یاد شوو هغو څخه په درېیمه ټیټه سطحه کې قرار لري او د یوې ادارې ورځنیو چارو ته شاملي. د اړونده موضوعاتو پر اساس د تصمیمونو ډولونه.
دا هم د تصمیم نیولو د طبقه بندۍ یو بل ډول دی چې ښایي ډیر ګټور واوسي. د بیلګې په توګه په انساني اړیکو، په ځانګړې توګه په عاطفي اړیکو کې تصمیم نیولو ته فکر وکړئ. هیجانات، عواطف او د عواطفو پر بنسټ ولاړې اړیکې دومره پیچلتیاوې لري چې نشو کولی په اسانۍ سره د تصمیم نیونې په پیژندل شویو معادلاتو او چوکاټونو کې ونغاړو. له همدې امله په یاده برخه کې د تصمیم نیونې لپاره د تصمیم نیونې په تړاو د خپلې عامې پوهې له زیاتولو او تقویه کولو مخکې تاسو اړ یاست څو خپله عاطفي پوهه پیاوړې کړئ. په ډېر احتمال سره د اړیکې په تړاو د بنسټیزو موضوعاتو د زده کړې لپاره لکه د عاطفي اړیکې تعریف، د ټولنیزو ملاتړ مفهوم او دې ته ورته مسایل کولی شي ستاسو د تصمیم نیونې پر کیفیت او حالت باندې د پام وړ اغیزه ولري. ټولنیز تصمیمونه هم د تصمیمونو یوه بله بیلګه ده چې کولی شو هغوی په مستقیمه توګه وڅېړو. دا چې تاسو د خپل کور یا کار ځای بیکاره توکي او کثافات په خپل ټاکلي ځای کې غورځوئ، او یا دا چې په یوه منظمه خلطه کې اچوئ او خپل مناسب ځای ته یې وړئ. دا هر څه یو ټولنیز تصمیم بلل کیږي. د پلاستیکي او کاغذي خلطو ترمنځ ټاکنه، عامه شتمنیو ته پاملرنه کول لکه میزونه، څوکۍ او یا په یو عمومي پارک کې دننه د لویو شته وسایلو د سړک پر سر باندې د میوې یا نورو خوراکي توکو د پلاستیکو او پاکټونو نه غورځول، د عمومي سړک پر سر د خپلو موټرو داسې نه ودرول چې نورو موټرو ته مزاحمت وکړي، د خپل شرکت یا ادارې لخوا له یوې خیریه مؤسسې سره مرسته کول او داسې نور ټول د هغه تصمیمونو بیلګې دي چې په دغه ډله ټولنیز تصمیمونو کې شاملېږي. په دغه ډول تصمیمونو کې ستاسو ټاکنې خپلې پایلې او لاسته راوړنې لري چې ښایي په لنډه موده او یا ان اوږده موده کې ساری ونه وینئ. دغه ډول تصمیمونه ډیری اخلاقي اړخ لري او یو مسؤلیت منونکی کس تر بل هر چا ډیر پام ورته کوي. د کړیو د موډل په مرسته تصمیم نیونه د چینایي لیکوال سن ټوسو لخوا لیکل شوي دي او په دې اړه فکر کول چې څه ډول کولی شو جنګي ستراتیژي د کسب او کار په نړۍ کې هم پلي کړو خپل ځانګړی جذابیت لري. پر دې اساس کله چې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک یو پخواني ډګروال جان بویټ په هوایي عملیاتو کې د تصمیم نیونې لپاره خپل موډل معرفي کړ، د کسب او کار په نړۍ کې هم د یاد موډل کاري پوټانشیل ډیر ژر مشخص شو. بویډ وروسته له هغه چې د خپلو سیالانو یعنې شوروي اتحاد ځواکونو اړوند له ام آی جي 15 ډول الوتکې سره په پرتله باندې د خپلې اف 86 ډول امریکایي جیټ الوتکې بریا تحلیل او وارزوله، د تصمیم نیول یاد موډل رامنځته کړ. سره له دې چې د شوروي اتحاد د ځواکونو ام آی جي ډول الوتکې ډیر سرعت درلود او ښه وځلېده، خو امریکایي الوتکه په ډیری جنګونو کې بریالۍ شوې وه، ځکه د بویډ په وینا په دغه الوتکه کې د پیلوټ د لید ساحه ډیره پراخه او روښانه وه. د لید د ساحې دغه روښانتیا او پراخوالي پیلوټ ته د سیالۍ کولو لپاره انګیزه او لذت ورکاوه او هغوی ته یې د دې وړتیا ورښودله تر څو ټاکلی موقعیت د خپل سیال په پرتله ژر او په غوره بڼه تحلیل او تشخیص کړي. د شوروي اتحاد د ځواکونو پیلوټ خپل تعادل له لاسه ورکاوه، هڅې یې له ماتې سره مخ کېدې او نه پوهېدو چې د څه ډول پیښې تمه ولري. همغه و چې په پایله کې له تېروتنې سره مخ کېده. په کسب او کار کې بریالیتوب معمولا هغه مهال ترلاسه کیږي چې له خپلو سیالانو څخه یو ګام مخکې یو او په ورته وخت کې چمتووالی ولرو څو د هغوی د کړنو پر وړاندې غبرګون وښایو. له نړۍ سره د اوسنیو پراخو اړیکو، پرمختللې ټکنالوژۍ او اقتصادي پرمختګونو په شتون کې باید موږ ټول خپلو تګلارو او ستراتیژیو ته له ورځنیو شرایطو سره په جوړجاړي بدلون ورکړو، تر څو وکولی شي خپل ځان له هغه چاپېریال سره چې تل د بدلون او تحول په حال کې دی همغږی او په توافق کې وساتو. د بویډ موډل کولی شي موږ ته د تجارت او کسب و کار په نننۍ نړۍ کې د ارزښت وړ درس راکړي. دغه موډل چې د او ډي ای کړۍ په نوم شهرت لري د لاندې څلورو کلمو مخفف دی: مشاهده، لوری ټاکل، تصمیم نیول، عمل کول یا لاس په کار کېدل. د تصمیم نیونې دغه کړۍ څلور هغه ټکي واضح کوي چې په چټکو، اغېزناکو او ګټورو تصمیم نیونو کې د پام وړ رول ولوبوي. دغه څلور مرحلې لاندې موارد ته شاملېږي: مشاهده، لازم او جاري اطلاعات له ټولو ممکنه سرچینو څخه لاسته راوړئ. لوری ټاکل،
ټاکل، لاسته راوړي اطلاعات او معلومات تحلیل کړئ او له هغو څخه په ګټې اخیستو اوسنی حقیقت ته بدلون ورکړئ. تصمیم نیونه، لازمي کړنې او اقدامات مشخص کړئ. اقدام یا لاس په کار کېدل، د تصمیم او پریکړې مسیر وڅارئ. تاسو کولی شئ د خپلو کړنو او اقداماتو د پایلو د مشاهده کولو د تمې سره سم پایلو د تحقق یا غیر حقیقي والي د څېړلو او د لومړني تصمیم د مرور او ارزولو او راتلونکي مرحلې ته د تللو له لارې دغه لړۍ ته د OODA په کړۍ یا چوکاټ کې دوام ورکړئ. مشاهده او مناسب لوری ټاکل د یوې بریالۍ تصمیم نیونې اصلي راز دی. که چیرې دغه مرحلې د نیمګړتیا لرونکي وي، تاسو د ناسم تصمیم او په پایله کې د ناسم اقدام پر لوري لارښوونه کوي. نو سره له دې چې سرعت او چټکتیا ارزښت لري، د تحلیلي مهارتونو پیاوړي کول او د دې مشاهدې چې د تصمیم نیولو په اوږدو کې به څه پیښیږي هم په همغه اندازه مهم او د ارزښت وړ دي. لومړی مرحله یعنی مشاهده، لکه څنګه چې په یاده مرحله کې د لومړۍ مرحلې له رول څخه څرګندېږي، تاسو هم باید د نوو او اطلاعاتو د لاسته راوړلو په لټه کې اوسئ. په دغه مرحله کې هر څومره چې وکولای شئ ډېر اطلاعات ترلاسه کړئ، په همغه اندازه به له موقعیت څخه واضح او دقیق درک ولرئ. لکه څنګه چې د F-8 امریکایي ډوله الوتکې پیلوټ د لیدلو روښانه او پراخه لمن لري، تاسو هم باید تر هغه ځایه چې کولی شئ د پام وړ لازم او ارزښتناک مسایل او معلومات په واک کې ولرئ. په دغه مرحله کې باید له ځان لاندې پوښتنې مطرح کړئ. په هغه چاپیریال کې چې په مستقیم ډول پر ما اغیزې کوي، څه پیښه د رامنځته کېدو په حال کې ده؟ کومې پیښې پر ما باندې غیر مستقیمې اغیزې لري؟ د کومې هغې پیښې اغیزې چې د رامنځته کېدو په حال کې دي تر ډېرې مودې پورې پر ما باندې پاتې کیږي؟ آیا زما وړاندوینې سمې او پر ځای وي؟ آیا د یادې مرحلې په اوږدو کې داسې اړخونه هم شته چې په هغو کې وړاندوینه له حقیقت سره اساسي توپیر ولري؟ دویمه مرحله یعنی لوری ټاکل، د تصمیم نیولو یوه تر ټولو مهمه ستونزه په دغه مرحله کې سر راپورته کوي. موږ ټول پیښو ته د خپلو تجربو او درک د فلټر له مخې ګورو. بوی ټول هغه مهم موارد چې زموږ پر نظریاتو باندې اغیزه کوي په لاندې ډول واضح کړي دي: فرهنګي دودونه او سنتونه، جینیټیکي عوامل، د تحلیل او د تجزیه کولو وړتیا، مخکینی تجربې او ټول هغه نوي معلومات او اطلاعات چې ترلاسه کیږي. لوری ټاکل یعنی دا چې موقعیت څه ډول تفسیروئ. دغه چاره په مستقیم ډول د تصمیم نیولو لامل کیږي. هغه بس چې دلته مطرح کیږي دا دی چې کله خپل ادراک په ښه توګه وپیژنو او هر څومره ژر د حقیقت خواته خپل لوری وټاکو. کولی شو په لا ډېرې چټکتیا او غوره لاسته راوړنو سره د تصمیم د کړۍ دننه حرکت وکړو. هر څومره چې ژر متوجه شئ چې څه پیښه د رامنځته کېدو په حال کې ده، په همدغه اندازه ستاسو د بریالي کېدو او پرمختګ لپاره ګټوره ده. او که چیرې وکولای شئ چې د شاوخوا موقعیت او چاپیریال د خپلو سیالانو په پرتله په چټکۍ سره درک کړئ، د سیالۍ ریښتینی خوند او لاسته راوړنه به مو په برخه شوي وي. په یاد ولرئ چې تاسو باید تل د لوري او جهت د بدلولو په حال کې اوسئ. لکه څنګه چې د مشاهدې په مرحله کې نوي اطلاعات لاسته راځي، اړینه ده چې په سرعت سره یې وڅېړئ او خپل لوري ته د هغو پر بنسټ بدلون ورکړئ. دریمه مرحله یعنی پریکړه کول. تصمیمونه یا پریکړې په اصل کې هغه غوره حدسونه او ګمانونه دي چې د خپل هغه مشاهداتو پر اساس چې تر سره کړي مو دي او د هغه لوري ټاکلو پر اساس چې انتخاب کړي مو دي ورته رسیدلی یاست. له همدې امله باید هغو ته د انعطاف منونکو او د جریان په حال کې موضوعاتو په سترګه وګورئ. لکه څنګه چې د کړۍ دننه حرکت کوئ، له یو لړ نورو وړاندوینو سره مخ کیږئ چې کیدای شي په تصمیم کې د بدلون د راوستلو او له هغه وروسته په کړنو او اقداماتو کې د بدلون لامل شي. په اصل کې تاسو په دغه کړۍ کې د حرکت پر مهال ګڼ شمېر نوي او تازه مسایل زده کوئ. ستاسو د زده کړل شوي موضوعاتو پایلې د لوري ټاکلو په مرحله اغیزې کوي چې هغه هم پر خپل وار سره پر پاتې نورو مراحلو باندې خپل اغیزې پر ځای پرېږدي. څلورمه مرحله یعنی اقدام یا لاس په کار کېدل. د اقدام یا لاس په کار کېدو مرحله هغه مرحله ده چې تاسو خپل نیول شوی تصمیم عملي کوئ. له هغه وروسته یو ځل بیا د مشاهدې مرحلې ته ځئ او د خپلو کړنو اغیزې وینئ. دا هغه ځای دی چې ستاسو اقدامات او کړنې پر ټوله کړۍ باندې اغیزه کوي او له خپلو او ستاسو د سیالانو له اقدامات څخه درس اخیستل ځانګړی ارزښت لري.
له یاد موډل څخه ګټه اخیستل. تمه نه ده چې د OODA کړۍ د یو ثابت موډل وي چې له تاسو وغواړي څو مرحلې یوه پرله پسې شاته پرېږدئ. دغه کړۍ یو څه توافق او جوړجاړي ته اړتیا لري. هر څومره چې په چټکۍ سره له یادو مراحلو څخه تیر شئ غوره او ستاسو په ګټه ده. په حقیقت کې که چیرې په یو کونج کې ناست وای او د هرې مرحلې لپاره مو په غور سره پلان او پروګرام جوړ کړی وای په باوري توګه چې د تصمیم نیولو سرعت به مو ډېر ښکته راغلی و. د دغه موډل موخه دا ده څو د لوري ټاکلو او لوري ته د بدلون ورکولو چټکتیا ته مو د هغه نورو اطلاعاتو پر بنسټ چې لاسته یې راوړي زیاتوالی ورکړي. تاسو باید په خپل ځان کې دغه وړتیا پیدا کړئ چې په ډېرې ارامۍ او مستقیم ډول هغه اطلاعات چې د مشاهدې له مواردو څخه لاسته راوړي تفسیر کړئ او پوه شئ چې له هغو سره څه وکړئ. کله چې دغه مراحل په چټکۍ سره یو پر بل پسې شاته پرېږدئ لا ډېر فعالېږئ او له هغه فرصتونو څخه ګټه اخلئ چې سیالان او رقیبان مو ترې لا هم خبر نه لري. بویر دغه چارې ته د دښمن د کړۍ دننه د عملیاتو ترسره کولو نوم ورکوي. د تصمیم نیونې اړوند وروستی بحث هم د تصمیم نیونې د مهارتونو د ډولونو په اړه دی. د تصمیم نیونې د مهارتونو ډولونه. د یو مناسب تصمیم د نیولو لپاره باید هغه ډولونه وپېژنو. لاندې د تصمیم نیونو پر ډولونو باندې بحث شوی دی. لومړی احساساتي تصمیم نیونه. په احساساتي تصمیم نیونه کې عواطف او هیجانات دي چې ټاکونکی یو بنسټیز رول لوبوي. په حقیقت کې د دغه ډول تصمیم نیولو پر مهال خلک خپل فکر رخصتوي او د خپل زړه خبرو ته غوږ نیسي. په دغه ډول تصمیم نیونه کې د راتلونکي په اړه هیڅ خبر نشته او په باوري توګه چې له ځان سره به یو لړ ناخوښې پایلې او ستونزې له ځان سره ولري. غوره ده چې په دا ډول شرایطو کې له باور وړ او متخصصو اشخاصو سره موضوع شریکه کړئ. دویم بیړنۍ تصمیم نیونه. ځینې کسان په هغه شرایطو کې چې اړ دي تر څو تصمیم ونیسي له ویرې او اضطراب سره مخ کیږي. د دغه مجبوریت او اضطراب ترمنځ سیالي ډیری وخت تر دې له زغمه وځي چې شخص نشي کولای په سمه توګه تصمیم ونیسي. دغه کسان په یادو شرایطو کې پرته له دې چې فکر وکړي او یا هڅه وکړي چې د خپلې ټاکنې په اړه اطلاعات لاسته راوړي نو د دې لپاره چې له یاد کړکېچ او خنډ څخه خلاصون ومومي له فکر پرته یوه ګزینه ټاکي. په حقیقت کې دغه مهال د هغه ټاکنه د تېښتې حکم لري. نو د تېښتې پر ځای غوره ده چې د اصلي موضوع د حل یعنې د ویرې او اضطراب د درملنې کولو لپاره مټې راونغاړئ. دریمه د تصمیم او ځان خلاصون پر اساس تصمیم نیونه. ځینې کسان کله چې د خپل ژوند د مهمو مسایلو لپاره د تصمیم نیونې او انتخاب په موقعیت کې قرار نیسي هڅه کوي څو له موضوع تېښته وکړي. دغه کسان خپل ځان د تصمیم نیونې په برخه کې ډېر کمزوری ګڼي. ډېری وخت خپله پرېکړه او تصمیم نن پر سبا کوي او دا هر څه به سم شي په ویلو سره یو کاذب او لنډمهاله ارامتیا ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې هغه موضوع چې په اړه یې تصمیم ونیول شي د تیر په څیر ناحل شوې پاتې کیږي. څلورم هیجاني تصمیم نیونه. په هیجاني تصمیم نیونه کې شخص له فکر او ځنډ پرته تصمیم نسی. هغه تصمیمونه چې په خپل شخص هم وروسته د خپل کار په اړه تعجب کوي. دغه تګلاره د تصمیم نیونې یوه تر ټولو خطرناکه طریقه ده چې کېدای شي شخص او د هغه شاوخوا کسانو ته ناخوښې پایلې له ځان سره ولري. پنځم د اطاعت پر بنسټ تصمیم نیونه. متیانه تصمیم نیونه د هغو تمو او هیلو پر اساس ده چې نور له شخص څخه لري. دغه کسان خپلې غوښتنې او موخې له پامه غورځوي او په ډېرې راحتۍ سره اجازه ورکوي څو پر ځای نور کسان تصمیم ونیسي. دغه کسان د ژوند له مسایلو او د مسؤلیتونو سره د مخ کېدو لپاره له کافي اندازه پر ځان باور څخه برخمن نه دي او ډېر کله نور د انتخاب د حق په ورسپارلو سره غواړي د خپلو ټاکنو او تصمیمونو له پایلو څخه اوږې سپکې کړي. شپږمه تقدیري تصمیم نیونه. تقدیري تصمیم نیونه هغه مهال رامنځته کېږي چې خلک د تصمیم نیولو لپاره لازم مهارت ونه لري. اصلا فکر ته نه رسیږي چې د فکر کولو انتخاب او تصمیم نیولو لپاره وړتیا په ځان کې لري. دغه ډله کسان هر څه پر بخت او چانس باندې د باور پر اساس انتخابوي. دغه کسان په
په باور ټولې ماتې او بریالیتوبونه د خلکو پر بخت، چانس او اقبال پورې تړلي دي. اوومه، منطقي تصمیم نیونه. منطقي تصمیم نیونه د تصمیم نیولو تر ټولو سالم او غوره طریقه ده، ځکه په دغه تګلاره کې شخص هڅه کوي څو د خپل فکر او منطق پر بنسټ فکر وکړي. په دغه ډول تصمیم نیونه کې انتخاب د تصمیم نیونکو د ارزښت او پوهې پر اساس وي. شخص هڅه کوي څو خپل د اړتیا وړ ټول اطلاعات راټول کړي، د کار ټول اړخونه وسنجوي، د خپل انتخاب پر احتمالي پایلو ښه فکر وکړي او په پایله کې په بشپړه توګه یو آګاهانه تصمیم ونیسي. په دغه ډول تصمیم نیونه کې د بریالیتوب چانس ډیر وي او منفي پایلې ډیرې کمې تر سترګو کیږي. د وخت د ارزښت نه پیژندل. د ناخوښه عادتونو له ډلې څخه یو هم د وخت د ارزښت نه پیژندل دي. وخت د هر شخص لپاره یو ارزښتناکه او نه راګرځېدونکې شتمني ګڼل کیږي. هغوی چې له دغه شتمنۍ څخه اعظمي ګټه اخیستې ده، د هغې خوند او غوره پایلې هم لیدلي او هم به یې وویني. هرومرو د کورنۍ، ملګرو او خپلوانو په منځ کې داسې کسان پیژنو چې د خپل وخت د ضایع کولو له امله شهرت لري او په پایله کې له پښیمانۍ پرته هیڅ پایله لاسته نه ده راوړې. د وخت د ارزښت او مقام په اړه ګڼ شمېر مقالې او کتابونه لیکل شوي دي چې دلته د یاد ټولو ارزښتناکو لیکنو رالیږدول شوني نه دي او د وس او توان تر حد هڅه شوې ده تر څو په یاده برخه کې مهم مسایل له تاسو سره شریک کړم. د وخت د ارزښت په اړه یوه ښکلې جمله شته چې وایي که چیرې ونه شئ کولی چې خپل وخت په غوره بڼه تنظیم کړئ، د هیڅ کار د ترسره کولو وړتیا به ونه لرئ. په حقیقت کې ویلی شو ټولې هغه چارې چې په ورځني ډول په مختلفو موقعیتونو کې ترسره کوو د وخت د عامل تر اغېزې لاندې دي. انسان باید د وخت د تېرېدو له هغه څخه د ګټې اخیستلو د څرنګوالي او ضایع کولو په برخه کې حساس او اندېښمن واوسي، ځکه وخت هغه بې بدیله سرمایه ده چې که چیرې بې ګټې له لاسه لاړه شي هیڅ ځای ناستی به ونه لري. د بریالیو انسانانو یوه ځانګړنه دا ده چې وخت د هغو لپاره ارزښت لري او کله چې یو څوک ناوخته کوي په دې معنا ده چې خپله ارزښتمنه شتمني یې له لاسه ورکړې ده او دغه چاره داسې یو موقعیت رامنځته کوي چې نور تاسو بې مسؤلیته شخص وګڼي. نه یوازې دا چې د خپلو رسمي لیدنو د وخت په اړه باید غور وکړئ، بلکې له یو چا سره د شخصي ژمنو او لیدنو لپاره باید د وخت عامل ته په بشپړه توګه پاملرنه وکړئ، ځکه دغه چاره ستاسو د فردي شهرت او شخصیت د څرګندولو په برخه کې د پام وړ برخه تشکیلوي. هغه کسان چې پوهیږي له خپل ژوند د څه غواړي خپلو چارو ته پلان او پروګرام جوړوي او د هر یوې لپاره وخت ټاکي. دا په دې معنا نه ده چې هغوی د خپل وخت په تړاو د مسؤلیت احساس کوي. موږ نه یوازې د خپلو وختونو د مدیریت او کنټرول مسؤل یو، بلکې هغه وختونو ته د ارزښت ورکولو مسؤلیت هم لرو چې نور یې زموږ لپاره ځانګړی کوي. ډېری کسان د نورو د وخت لپاره په قصدي یا ناڅاپي ډول ارزښت نه ورکوي. ځینې وخت داسې هم پیښیږي چې خلک د نورو وخت د ارزښت نه پیژندلو له امله نه یوازې دا چې خپل ارزښتمن وخت له لاسه ورکوي او له مالي زیان او ضرر سره مخ کیږي، بلکې پر فکري او ذهني ځورونکو بوختیاو هم اخته کیږي. وخت پیژندل څرګندوي چې تاسو یو مسؤلیت منونکی شخص یاست او هغه خبرو یا ژمنو ته چې کوئ پابند یاست او دغه موضوع د نورو پر وړاندې ستاسو باور او اعتماد زیاتوي. ښایي درته پیښه شوې وي چې د خپل یو ملګري یا همکار د ناوخته راتلو له امله ناراحته شوي وای او د هغه کس له خوا مو د وخت د نه پیژندلو له امله شکایت کړی وي. لاندې مو په خپل ذهن کې د وخت پیژندلو د ځانګړنې پیاوړې کولو لپاره څو تګلارې په ګوته کړي دي. خپل او د نورو د وخت لپاره ارزښت قایل شو. دغه موضوع د دې لامل کیږي څو وخت پیژندل زموږ لپاره اهمیت پیدا کړي. د تمې خلاف پیښې لکه ترافیکي ګڼه ګوڼه او داسې نور په پام کې ونیسئ. که چیرې مو له چا سره د لیدلو ژمنه کړې او یا تمه ده چې کوم کار ترسره کړئ، د وړاندوینو سره سم مو پیښو لپاره وخت ځانګړی کړئ تر څو وکولی شئ خپل وخت په غوره بڼه مدیریت کړئ. د هغه چارو لپاره چې ترسره کوئ او یا هغه لیدنو لپاره چې له مقابل لوري سره مو ژمنه کړې ده، د باس وړ موضوعاتو لپاره یو لیست چمتو کړئ تر څو له مقابل لوري سره د خبرو کولو پر مهال موضوع درڅخه هیره نشي. همدارنګه د دې لپاره چې په بشپړه توګه چمتو اوسئ، په موبایل کې مو د خپل همدغه یاداښت له صفحې څخه یو انځور درسره ولرئ.
ډېر کله داسې پیښ شوي دي چې په مهمو جلساتو یا غونډو کې د اضطراب او استرس له کبله کتابچه او یاداښتونه په کوم ځای کې هیر شوي وي. نو غوره ده چې له خپلو یاداښتونو څخه 2 نسخې له ځان سره ولرئ، یو لیکل شوې نسخه او بل هم د انځور په بڼه. ستاسو په موبایل کې ډیجیټل نسخه. وخت سره زر دی او باید پر ارزښت یې پوه شو. که څه هم دغه جمله چندان رښتینې نه ښکاري، خو بیا هم په ساده بڼه راته د وخت ارزښت بیانوي. ځکه که چیرې تاسو اوس مهال ونه شئ کولی چې سره زر واخلئ، په راتلونکي کې ښایي وکولی شئ چې د سرو زرو د اخیستو وس او توان ونه لرئ. خو که چیرې مو وخت له لاسه ورکړ، په هیڅ قیمت سره به یې د اخیستلو او بیرته ترلاسه کولو توان ونه لرئ. او له دې سربیره باید ومنو چې بل هیڅ شی د وخت په څیر د ارزښت وړ نه دي. باید پر قدر یې پوه شو او په سمه توګه ګټه ترې واخلو. غوره ده چې د وخت د ارزښت په اړه لاندې مشهورې جملې په یاد ولرو. د یو کال د ارزښت په اړه له هغه محصل څخه پوښتنه چې د کال په وروستیو ازموینه کې ناکامه شوی دی. د یوې میاشتې د ارزښت په اړه له هغې مور څخه پوښتنه چې له مودې مخکې ماشوم نړۍ ته راوړی دی. د یوې اونۍ د ارزښت په اړه د یوې اونیزې د ایډیټ کوونکي یا مسؤل مدیر څخه پوښتنه. د یو ساعت د ارزښت په اړه له هغو مینانو وپوښته چې له خپل معشوق سره د لیدلو په تمه دي. د یوې دقیقې د ارزښت په اړه له هغه کسانو وپوښته چې په خپل وخت ریل ګاډي یا الوتکې ته نه دي رسیدلي. د یوې ثانیې د ارزښت په اړه له هغه چا وپوښته چې له یوې بوږنونکې پیښې روغ وتلی دی. د یوې ملي ثانیې د ارزښت په اړه له هغه چا وپوښته چې د اولمپیک په سیالیو کې د نقرې مډال اخیستی دی. بې نظمه اوسېدل. لکه څنګه چې پوهیږو، بې نظمه اوسېدل د هغه عادتونو له ډلې څخه دی چې په ژوند کې زموږ د بریا او پرمختګ مخه نیسي. غوره ده چې د نظم درلودل او یا نظم مراتولو په اړه بحث پر څو پوښتنو پیل کړو. آیا تاسو تر اوسه یو نامنظم خو په عین حال کې بریالی شخص لیدلی دی؟ ستاسو په نظر آیا د قانون لرونکو او نظم منونکو ټولنو خلک بریالي دي؟ او که د هغه هیوادونو یا ټولنو خلک چې د ګډوډۍ او بې قانونۍ له مخې ورځني چارې پر مخ بیایي، ستاسو په اړه څنګه؟ آیا کله چې خپلې چارې په نظم او ترتیب سره پر مخ بیایې غوره لاسته راوړنې لرئ؟ او یا هغه وخت چې له هیڅ ډول ځانګړي پلان او پروګرام پرته په تصادفي بڼه د خپلو کارونو ترسره کولو لپاره لاس په کار کیږئ؟ یا د پوښتنو ته په ځواب ویلو متوجه کیږو چې موږ ټول لږ او ډیر له دغه موضوع سره چې په ژوند، تحصیل او نورو فعالیتونو کې د بریالیتوب له اصلي رازونو څخه ده موافقت لرو. ځکه چې له دغه ټکي څخه په غفلت کولو سره شخص خپل ګران بیه او نه راګرځېدونکی وخت او همدارنګه هغه زرین فرصتونه چې پر مټې کولی شوی د خپل غوره او بریالي ژوند لپاره ترې کار واخلي له لاسه ورکوي. له دغه ځانګړنې سره د لا ډېرې بلدتیا لپاره غوره ده تر څو په لومړي سر کې د هغې له معنا او مفهوم سره آشنا شو. دکتور علي شریعتي د تربیتي ارواپوهنې په کتاب کې نظم په دې ډول تعریف کړی دی. نظم د صحت په معنا دی، یعنی دا چې شخص په خپل اعمال تر یو ټاکلي قاعده او قانون لاندې راولي، خپل ځان کنټرول او هدایت کړي او د خپلو اعمالو پایلو او اغیزو ته په کتو اقدام وکړي او لاس په کار شي. د یاد تعریف پر بنسټ نظم له څو ترکیبي اجزاو څخه تشکیل شوی دی چې عبارت دی: پوهه او بصیرت. کله چې د انسان چلند د پوهې او بصیرت پر اساس وي، نه یوازې دا چې چلند او کړنې د لیوالتیا او علاقې له مخې ترسره کیږي، بلکې شخص به د خپل دغه چلند د ساتلو او بقا په برخه کې لا ډېرې هڅې کوي. د نظم په اړه هم داسې ده، یعنی یوازې په هغه صورت کې چې نظم د اصولو، قواعدو، ګټو او آثارو په نسبت د شخص پوهې ته رامنځته شي، د قبول او منلو وړ دی او شخص له هیڅ ډول زور او ستړیا پرته د هغه پر اساس عمل کوي. مشروطه ازادي. نظم د شخص د ازادۍ د محدودولو په معنا نه دی، بلکې موخه یې دا ده چې شخص کړنې او چلند په معقولانه ډول او د منطقي معیارونو او ضوابطو په چوکاټ کې راوړل شي. هغه ضوابط او معیارونه چې هم د شخص په ګټه دي او هم د ټولنې. نو باید دغه ټکي په یاد ولرو چې نظم او مقررات د شخص بې قید او شرط ازادي مشروطوي، تر دې حده چې دغه ازادي د نورو حقوقو ته زیان ونه رسوي او په خپله د شخص د ودې او لارښوونې خنډ ونه ګرځي. خو پام مو باید وي چې دغه مشروطول باید د شخص فکر او عمل ته زیان ونه رسوي.
شخصي انضباط یا د ځان کنټرولول. په منظم اوسېدو کې یو مهم او د ارزښت وړ اصل دا دی چې شخص هغه د خپلې خوښۍ او اختیار له مخې ومني، یا په بل عبارت شخص په خپل اعمال او چلند کنټرول کړي، تر نظم او قاعدې لاندې یې راولي او د خپلو اعمالو پایلو او اغېز ته په کتو اقدام وکړي. یو منظم شخص د خپل ژوند په مختلفو مراحلو کې د عقل او منطق له مخې چلند کوي او د ارزونې او تدبیر پر بنسټ خپلې چارې مدیریت کوي. دغه ډول کس کولی شي خپل عواطف او احساسات کنټرول کړي، مناسب اخلاقي ارزښتونه وپېژني، په ټولنیز ژوند کې د مسؤلیت احساس وکړي، له خپلو حقوقو او دندو سره آشنا شي او د خپل شخصي ژوند پلان او پروګرام د مختلفو مسایلو له اړخه لکه غذایي عادتونه، استراحت، تفریح، مطالعه او داسې نور په سمه توګه تنظیم او ترتیب کړي. د منظم اوسېدو لپاره تمرین، تکرار او دوام. نظم نشو کولای چې په یو ټاکلي وخت او زماني مقطع کې رامنځته کړو، بلکې باید د وخت په اوږدو کې د شخص په وجود کې بڼه پیدا کړي. کله چې نظم د شخص په وجود کې د تمرین او تکرار په پایله کې د یو عادت په بڼه تقویه پیدا کړي، هماغه ده چې له ډېر ثبات او دوام څخه به برخمن وي. د هر غوره عادت او چلند رامنځته کولو تمرین او تکرار ته اړتیا لري او نشو کولای چې د قوانینو په وضع کولو سره له ځنډ پرته رامنځته کړو. همدارنګه وروسته له هغې چې منظموالی د شخص په وجود کې د یوې دروني ځانګړنې په بڼه جوړښت وموند، د دوام او ثبات لپاره یې تمرین، تکرار او تقویت ته اړتیا ده. د نظم او ترتیب درلودل له هرې بلې ځانګړنې څخه د برخمنتوب په څېر خپلې پراخې مطلوبې پایلې لري چې له ځینو څخه یې په لاندې توګه یادونه کوو. د استرس کمیدل او د آرامتیا زیاتېدل. په یاده برخه کې تل ټینګار پر دې کېږي څو د خپل هغه کړنو لیست چمتو کړئ چې غواړئ تر سره یې کړئ، ځکه چې د پلان نه درلودل او ګډوډي ستاسو ذهن بوختوي او له شک پرته چې له رواني فشار سره مخ کیږئ. خو منظموالی او په ورځني چارو کې د نظم شتون د سترس کچه راکموي او د شخص په وجود کې د آرامتیا حس رامنځته کیږي. د لا ډیر تعادل رامنځته کول، د کار، مطالعې، لوب او نورو ګټورو فعالیتونو په برخه کې د نظم په درلودلو سره کولی شئ د خپل هر فعالیت لپاره لازم وخت او انډول په پام کې ونیسئ. ژوند ته نظم ورکول تاسو با کفایته کوي او د چارو پر وړاندې د مسؤلیت احساس در په برخه کوي. د نظم په شتون کې تاسو کولی شئ چارې په غوره بڼه او لږ وخت کې ترسره کړئ او د خپل ورځني ژوند فعالیت په خپل کنټرول کې ولرئ. له نورو څخه تقلید او الګو اخیستنه. د ماشومانو درلودلو په صورت کې په کور کې د نظم رعایت کول ډیر ارزښت لري. که چیرې خپلې جامې او وسایل منظم نه کړئ، ښایي ماشوم مو هم همغسې تقلید وکړي. په داسې حال کې چې منظم اوسېدل ستاسو د خبرو څرګندوی دی. د منظم اوسېدو زده کړه ورکول کولی شي په راتلونکي کې ستاسو د ماشومانو لپاره ډیر ګټور تمام شي. د وخت سپما او پر ملکیت کنټرول. منظم شخص له هغه څه چې په کور کې لري خبر دی. دغه چاره یې پلورنځیو ته د بې موجبه تګ راتګ مخه نیسي. د نظم رعایت کول نه یوازې دا چې تاسو ته د خپل ملکیت کنټرول په واک کې درکوي، بلکې ستاسو په وخت کې د سپما لامل هم کیږي. په ژوند کې پرمختګ، بې نظمي د پرمختګ خنډ ګرځي. منظم اشخاص د خپل ژوند او چارو لپاره له داسې لارې او طریقې کار اخلي چې پر مټې وکولی شي د غیر ضروري کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي او خپل ډیر تمرکز پر راتلونکي او خپلو موخو باندې ولري او په دې برخه کې رښتینې بریا هم په برخه کیږي. آیا تاسو یو منظم شخص یاست؟ که چیرې له تاسو څخه وپوښتل شي چې آیا خپل ځان منظم شخص ګڼئ او که نه، څه ځواب ورکوئ؟ ستاسو ځواب چې هر څه وي خو په ډېر احتمال سره سم نه دی. د کالیفورنیا په پوهنتون کې د برنر په نوم د ترسره شوې جالبې څېړنې پایلې ښایي چې ډېر کله منظم کسان د خپل مضبوطوالي کچه له خپل معمولي حد څخه لږ ارزوي او د نامنظم اشخاصو پر وړاندې خپل ځان تقریبا منظم ګڼي. لاندې پوښتنو ته په ځواب ویلو سره کولی شئ پوه شئ چې په رښتیا هم یو منظم شخص یاست او که نه، او د اړتیا په صورت کې په یاده برخه کې خپل ناسم باور اصلاح کړئ. د دغه تمرین د ترسره کولو لپاره په یو سپین کاغذ او یو قلم ته اړتیا ولرئ. مهرباني وکړئ لاندې عبارتونه په غور سره ولولئ او له هغوی سره خپله د موافقت او مخالفت کچه په واضح ډول مشخصه کړئ. د راتلونکو پوښتنو لپاره په ځوابونو کې
په بشپړه توګه موافق یم 5 نمرې، موافق یم ته 4 نمرې، نظر نه لرم ته 3 نمرې، مخالف یم 2 نمرې او په بشپړه توګه مخالف یم ته 1 نمره ورکړئ. په ښه توګه کولی شم خپلې چارې داسې تنظیم کړم چې دقیقاً په خپل ټاکلي وخت کې ترسره شي. په ځان پورې اړوند وسایل مې پاک او منظم ساتم. د روښانه موخو لرونکی یم او هغو ته د رسېدلو لپاره د پلان او پروګرام سره سم کار کوم. د دې لپاره چې پوه شم څه شی چیرته دي، غوره ګڼم تر څو هر شی په خپل ټاکلي ځای کې کیږدم. له 2یم ځل کار کولو څخه د مخنیوي لپاره هڅه کوم څو خپل کارونه په غور او پوره پاملرنه ترسره کړم. کله چې غواړم پر یو لنډ سفر لاړ شم، مخکې له مخکې په اړه منظم پلان او پروګرام جوړوم. زما لپاره ستونزمنه ده تر څو اجازه ورکړم چې ذهن یا افکار مې له کنټرول او اجازې پرته هر لوري ته چې وغواړي لاړ شي. یوازې په هغه شرایطو کې خپل کار ته نظم چې سخت ناروغ وم. په بشپړه توګه یو منظم او مرتب شخص یم. پورونه مې له ژمنې سره سم او ټاکلي وخت کې ادا کوم او په لاندې جملو کې نمره ورکونه په معکوسه بڼه ترسره کیږي. یعنې په بشپړه توګه موافق یم ځواب ته 1 نمره، موافق یم ته 2 نمرې، نظر نه لرم ته 3 نمرې، مخالف یم ته 4 نمرې او په بشپړه توګه مخالف یم ته 5 نمرې ورکړئ. په کامله توګه یو منظم شخص نه یم. زما لپاره سخته ده تر څو خپل ځان د دندې ترسره کولو لپاره اړ باسم. فکر نه کوم چې هیڅ وخت دې وکړی شم یو منظم شخص واوسم. ډېر کله خپلې چارې له یو منظم زماني پلان او پروګرام پرته ترسره کوم. خپل ډېر وخت د هغه وسایلو پر پیدا کولو تېروم چې پر خپلو ټاکلو ځایونو مې نه دي ایښي. اوس ټولې ورکړل شوې نمرې سره جمع کړئ. پایله: له 50 لوړې نمرې تاسو یو منظم شخص یاست. له کومه ځایه چې خپلې دندې او فعالیتونه په غور پلان او پروګرام سره ترسره کوئ، ډېر کله مو کارونه پر خپل وخت او بشپړه توګه ترسره کیږي او د هغو د ځنډېدو لپاره هیڅ اندېښنه نه لرئ. تاسو له خپل وخت او انرژۍ سره مناسب مسؤلیتونه پیژندلي دي او د هغو د ترسره کولو لپاره ژمن یاست. پر همدې اساس نور کولی شئ ستاسو پر اقوالو او افعالو باور او حساب وکړي. هغه منظم او ترتیب چې ستاسو په ژوند او روان کې جریان لري د وخت د ضایع کېدو او د کارونو د 2یم ځلې ترسره کولو مخه نیسي او دغه چاره تاسو ته آرامتیا دربخي. دغه رامنځته شوې آرامتیا هم پر خپل وخت د چارو او در سپارل شویو دندو د غوره ترسره کېدو سبب ګرځي. له 50 کمې نمرې په خواشینۍ سره تاسو د نظم او انضباط له اړخه په مطلوب او مناسب وضعیت کې قرار نه لرئ. ښایي پړه پر ژوند واچوئ او ووایاست چې ژوند په نننۍ ماشیني او برېښنایي نړۍ کې منظم اوسېدل او انضباط ناشوني کړي دي. خو دا مه هېروئ چې بشر خپلو چارو د سرعت وربښلو او په غوره بڼه د ترسره کولو لپاره د ټکنالوژۍ او وسایلو ګڼ ډولونه اختراع کړي دي. که غواړئ چې د خپلو کاري، تحصیلي یا کورنیزو تشویشونو کچه راکمه کړئ او لا ډېره آرامتیا تجربه کړئ، اړینه ده چې په خپلو عادتونو کې د نظر نویوالی وکړئ. که چیرې یو بې نظمه انسان واوسئ، ښایي پوره 15 دقیقې پر یو ورک شوي دوسیې پسې وګرځئ. 15 نورې دقیقې په هغه ایمیل پسې چې د مهمو اسنادو لرونکی دی. پوره 30 دقیقې ښایي په هغه فایلونو پسې وګرځئ چې د لپټاپ په فولډرونو کې در څخه ورک دي خو د فایل نوم مو هیر کړی دی. او 10 دقیقې هم د نن ورځې د ترسره کېدونکو کارونو په هغه فهرست پسې وګرځئ چې د میز پر سر مو په شته کاغذونو کې ورک دی، پرته له دې چې متوجه شئ چې د ورځې پوره 1 ساعت په هغه څیزونو پسې ګرځئ چې ورک کړي مو دي او دا یوازې ستاسو د یوې ورځې کار دی. تصور یې کړئ چې هره اونۍ، هره میاشت او هر کال مو څومره وخت د ورته بې ګټې کړنو لپاره ضایع کیږي. ډېر خلک له بې نظمۍ سره لاس او ګریوان دي. په داسې حال کې چې ډېری کسان فکر کوي چې د بې نظمۍ له شتوالي سره کولی شي خپلو چارو ته ورسیږي، خو دغه بې نظمي په پایله کې د هغو لپاره د یو لوی لګښت او سردرد په بڼه تمامیږي. بې نظمي کولی شي موږ په کاري برخه کې له ارتقا کولو څخه چې تل یې په لټه کې یو وروسته
وروسته پاتې کړي. بې نظمي زموږ د نوښت کولو خنډ ګرځي، ژوند ته مو سټرس ور اضافه کوي او له موږ څخه د خپل ګټورتوب او اغېزناکتوب وړتیا اخلي. لاندې به د ځینو منظمو فعالیتونو په اړه بحث وکړو تر څو وکولی شو خپل ژوند او کار ته د نظم په شتون کې داسې دوام ورکړو چې له خپلو وړتیاو څخه په اغېزناکه توګه ګټه واخلو. د خپلو یاداښتونو له کتابچې ګټه واخلئ. یوه استراتیژي چې ډېری بریالي کسان ترې ګټه اخلي د یاداښتونو د کتابچې کارول دي. د یاداښتونو دغه کتابچه د هغه افکار او فعالیتونو ټولګه ده چې غواړي د ورځې په لړ کې ترسره کړئ. د بیلګې په توګه له یو همکار یا پیرودونکو سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال په همدې کتابچه کې یاداښتونه واخلئ. که پر کار بوخت یاست او غواړئ چې خپل رئیس ته د یوې مهمې موضوع په اړه یادونه وکړئ یا د موضوع د خپلو یاداښتونو په کتابچه کې ولیکئ. که چیرې له غرمې وروسته کومه جلسه لرئ په یاده جلسه کې بحث وړ موضوعات د خپلو یاداښتونو په کتابچه کې ولیکئ. د یاداښت د کتابچې ښېګڼه دا ده چې په مرسته یې تاسو کولی شئ خپل ټول افکار د خبرو او نظریاتو جزئیات سره راټولوئ او کله چې یو څه لیکئ نور نو اړتیا نشته تر څو د هغوی د په یاد راوړلو لپاره خپله ذهني انرژي مصرف کړئ. غوره ده چې هرې ورځې ته مو د یاداښت د کتابچې او ځانګړی او نیټه لرونکی مخ وټاکئ. د دغه تګلارې پر مټ په اسانۍ سره کولی شئ مخکینیو ورځو ته مراجعه وکړئ او هغه اطلاعات چې په لټه کې یاست پیدا یې کړئ. د خپلې کاري ورځې په لومړیو 15 دقیقو کې منظم شئ. سهار چې کله خپلې کاري خونې ته دننه کیږئ لومړی 15 دقیقې مو هغه چارو ته ځانګړې کړئ چې باید د ورځې په لړ کې ترسره کړئ. خپل وخت ته د نظم وربښلو پر مهال پر دې موضوع پوهېدل چې د ورځې په کومو وختونو کې ستاسو بوختیاوې او فعالیتونه زیات دي کولی شي ستاسو د کارونو په زمانبندۍ کې د پام وړ مرسته وکړي. کاري میز مو منظم کړئ. ستاسو د کاري میز پر مخ کیدای شي پخواني کاغذونه، راتلونکي پروژې او هغه دوسیې موجودې وي چې همدا اوس پرې کار کوئ او ښایي ځینې داسې کاغذونه هم شتون لري چې اړین نه دي او تر اوسه مو په کثافت دانۍ کې نه دي اچولي. سره له دې چې ځینې خلک ادعا کوي چې له وسایلو ډک او ګډ وډ میز سره به ښه توګه کار کولی شي، خو دغه وضعیت د ډیری کسانو لپاره ګیج کوونکي او له زغمه وتلی ده. که غواړئ چې نظم تجربه کړئ نو د کاري میز منظموالی یوه ساده خو ځیرکانه تګلاره ده. ښایي په لومړیو کې ستونزمن وي، نو غوره ده چې د کاري ورځې وروستۍ شیبې یا هم د اونۍ وروستۍ ورځې د دغې چارې لپاره ځانګړی کړئ. غوره ده چې دغه کار په ورو ترسره کړئ، په ځانګړې توګه هغه وخت چې د کاري میز مخ مو په بشپړه توګه ګډوډ او تیتو پرک دی. لومړی له خپل کاري میز څخه هر څه پورته کړئ او وروسته ټول هغه کاغذونه، راپورونه او دوسیې چې کار مو ورسره خلاص شوی دی او یا بل هر څه چې نور اړتیا نه ورته لرئ د میز له سره یې لرې کړئ. مهم سندونه فایل کې کیږدئ او اضافي پاڼې په باطله دانۍ کې واچوئ. د کاري میز پر مخ د کار کولو لپاره یوه ځانګړې ساحه وټاکئ. دغه ټاکل شوې ساحه هغه چارو ته ځانګړی کړئ چې د پروژې د بشپړولو لپاره ورته اړتیا لرئ. د یو کار له پای ته رسولو سره سم یاده ساحه د دغه کار له اړوند وسایلو څخه خالي کړئ او خپل راتلونکي کار او د هغه اړوند اړین توکي یادې ساحې ته دننه کړئ. هغه اسناد او لوازم مو منظم کړئ چې ډیره ګټه ترې اخلئ. هر څومره چې له یوه څه ډیره ګټه اخلئ هغه شی باید تاسو ته ډیر نږدې او په لاسرسی کې وي. خپل میز د وسایلو د ډیر کارېدو پر اساس نظم کړئ، نه دا چې د اړتیا وړ وسایلو د ظاهري ښکلا ښکارېدو پر اساس. تاسو خپل کاري میز څه ډول تنظیموئ؟ د خپلې کاري ورځې 15 وروستۍ دقیقې د دغې چارې لپاره ځانګړی کړئ. په دغه کار سره به راتلونکي ورځ له یو پاک او منظم کاري میز سره خپلې چارې پیل کړئ. نظم راوستونکي وسایل. موږ د حیرانونکې ټکنالوژۍ په عصر کې ژوند کوو. راځئ چې له دغه ټکنالوژۍ څخه خپل ژوند ته د نظم وربښلو لپاره ګټه واخلو.
له ډیجیټلي پلانونو او جنتریو ګټه واخلئ. ډیری کسان له یادو وسایلو ګټه اخلي تر څو له خپل کار څخه وروسته پاتې نشي. د بیلګې په توګه ډیری ډیجیټلي جنترۍ لکه آوټلوک له تاسو سره د رنګونو پر اساس د چارو په نښه کولو په برخه کې مرسته کوي. تاسو له یادو وسایلو څخه په ګټې اخیستو کولی شئ چې له سره رنګ څخه د بیړنیو کړنو، له شنه رنګ څخه د بیا نوي کیدونکو فرصتونو او له آبي رنګ څخه د لومړیتوب لرونکو فعالیتونو د په نښه کولو لپاره ګټه واخلئ. د ورځنیو چارو د ټاکلو لپاره رنګ کارول له تاسو سره مرسته کوي تر څو پوه شئ چې لومړی باید کومې کړنې ترسره کړئ.